الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. محترم و عزت منو تاسې دا څه خبرې شپه غور سره واوري او لږ فکر او سوچ باندې وکړي چې نن سبا دا فلمونو ډرامو معاشرې ته څور کړی دي. الکوان انجونی و څه ته برابروي، په کورونو کې ماحول معاشرات څنګه خرابوي. یو چا پر دې ډېره ښایسته لیکنه کړې ده. د دغه فلمو ډرامو د تاوانونو هغه خلاصه یې راایستلې ده. ما چې کله ولیدله نو ډېره مې خوښه سوله. نو ما چې د هر مسلمان پرې ورسول زموږ ذمهواري ده. عزتمنو موږ تاسو ته درسوو، پر تاسو باندې دا لازمه ده چې هر کور ته ور ورسوي، هر رور او خور او مور او پلار ته ور ورسوي چې خدا نه خسته اسنه چې د هغه کورنۍ هم په دغه مرضونو کې شکیل سي، هغه هم د دغه فتنو او مصیبتو سره مخامخ سي، کم چې روزمره په دې فلمونو او ډرامو کې و مسلمانانو ته انسانانو ته ورښکاره کیږي ورښول کیږي. هغه د دې خلاصه دا راایستلې ده چې په دغه فلمو ډرامو کې خلکو ته څه ورښیي. ښځه زنا کوي ولې مور یې ناروغه ده یا حالاتو دې ته مجبوره کړي. یعنی فلم کې داسې ښکاره کوي ډرامو کې چې مجبوره سي حالاتو سره نو څه دا کار کولی سي. ښځه د خپل میړه سره خیانت کوي ولې ځکه چې د دې د عمر څخه زیات دی. پیغله د مور او پلار نافرمانی کوي او د کورونو سره د خپل عاشقانو سره تښتي ځکه چې عشق د دین او د هر اخلاقی ارزښت څخه دا قوي او مهم ګڼي. ښځه د کورنۍ اجازه او واده کولو سره مخکې عاشق ته خپل ځان ور وسپاري، خپل نفس هغه ته تسلیم کړي ځکه چې دغه اعتماد پر دې باندې زیات سي. دا په دې نه خبره ده چې هغه د دې د عزت او د دې د بدن غل او دشمن. د دې لیکنې په میانس کې زه یو خبره ستا سره شریکول غواړم. حضرت شورش کشمیری رحمه الله چې دا یو ډیر غټ شخصیت تیر شوی، دا یو کتاب ما د طالبي په زمانه کې ولیدی چې هغه کتاب هغه لیکلی دی. دغه په مقدمه کې لیکي چې دغه کتاب لیکنه چې خلک هر څنګه غړي، خو زما مقصد د معاشره اصلاح ولا د معاشره د اصلاح په خاطر زه دا کتاب لیکم او دا کوم عمل چې ما کړی دی دا مې د معاشره د اصلاح په خاطر کړی. هغه وایي زه د 600 طوایفو یعنی هغه رنډیانو سره ملاو سولم چې کم خپل جسم خپل بدن په خلکو خرڅوي او روزمره هغه ته خلک راځي. نو ما د هغه سره لیدنه وکړله چې آیا تاسو په دې عمل باندې څه مجبوره کړی یاست؟ تاسو به ودونه کړی وای، ښه خاوندان به مې ولې، هغه به تاسو پالنه کوله، اولادونه به مې ولې، دا اوس تاسو په څه ګن عمل کې شکل سوي یاست؟ د دې وجه څه ده؟ نو هغه لیکي چې په سل کې نه نیوي دانې هغه زنانې هغه خوندې وي چې هغه ته انډوالانو عاشقانو ځکه باغ کړی وله چې وبه غورځو وبه تښتېږو، داسې به خوشحاله یو ما او تا به داسې ژوند کوو، داسې به کوو داسې به کوو. اخر چې به موږ د کوره څه وتښتېدل، هر څه به مې پر ده باندې قربان کړله. ده چې به زموږ څخه خپله تقاضا او کار واخیستی، مازغه او دماغ به ځای ته رالو، نو زه ستا دپاره د ټول خاندان پرېږدم. دی به برته راسه وتښتېدی او زه به یوازې هلته پرېښولم. نو اخر به کور ته کلی نه سولم د دې ویرې څه چې هغه مې مړه کوي. نو د دغه خلکو په لاس به د شپتې د تېرولو دپاره ورلم. نو اوس دا یې دلته ناست په سل کې نه نیمې دغه زنانې وي. نو دا فلمونه او ډرامې دغه رنګ عمل زموږ تاسو و زنانو ته وښیي چې هغه د ضرورت په وخت کې چې واده یې نه ورکوي نو هغه دې د چا سره وتښتېږي. د واده څه د مخه خپل ځانونه ورته تسلیم کړي، اخر هغه یې ویډیو ځین جوړه کړي یا تصویران ځین واخلي، د ټوله خاندان سر هم ورټیټ کړي، خپل ځان هم دې ته مجبوره کړي چې هغه خودکشي وکړي یا زهر وخوري یا ځان مړ کړي. دا ټوله د دغه فلمونو د کتلو نتیجه ده. ښځه د یوه وي او په خېټه کې ماشوم د بل چا وي ځکه چې وایي مینه ده. هر خانت په مینه کې دوی روا ګڼي. شراب څښي، نشه کوي، چې کله په مینه کې مجبوره سي قتل کوي، خپل ځان مړه کوي ځکه چې دوی وایي دا مینه. دا هغه څه دي چې روزانه په هندي، ترکي، ازبکي او په پښتو چې هر رنګه فلمونه او ډرامې دي په دې کې دغه تکراریږي و خلکو ته دغه عملونه او دغه تورې طریقې وشي. د دې ټولو هدف دا دی چې حرام حلال کی او د شرعي او ټولنیزي اخلاقی حدود او دیوالونه وننوي او کورنۍ ژوند برباد کی، ترڅو اسلامي ټولنه په بېحیايي او بد اخلاقی مفاسدو اخته کړي، خلک د دینه لرې کی او تل ذهني غلامان پاتې سي. مجرم، غل، زناکار، د مور او پلار نافرمانه، لور او کذیبي، شرابخور، نشه کوونکي، دا ټوله بې ګناه او په حق
وګڼي، ځکه دوی د حالاتو د مینې او ستونزو څخه مجبوره دي دغه عمل کوي. او کومې پیغلې او ځوانان چې په دې بدبختي اخته دي هغو ته دا احساس ورکوي چې گویا ته پر حق باندې، نو د بېلارۍ د نافرمانۍ چې کومې لارې چارې دي هغه ټولې د فلمو ډرامو څخه زده کوي. او نن سبا د پردي او مزدوري رسنۍ د بیان ازادي په نوم باندې د دین، د اسلام، د مسلمانانو د دې ولس سره دښمني کوي. دا ټول شان دی خپروي په دې معاشره کړي، او هغه مسلمانان چې د دې سره په دې کې مرسته کوي، تعاون کوي، دغه شان نور ته رسوي پر خپلو پیجو، ایډیانو، فیسبوک یا داسې په ټي وي چینلانو کې دا شان نشروي. د دې دپاره د الله جل جلاله سخت اعلان دی او د دردناک د سخت عذاب ورکولو وعدونه ورته فرمایلی دي. الله جل جلاله فرمای ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. کم خلق چې غواړي په هغه خلکو کې چې ایمان راوړي دي فحشي خوره کړي، بې حیايي خوره کړي، د دې دپاره په دنیا او په آخرت کې دردناک عذاب دی. الله پوهیږي، تاسې نه پوهیږئ. نو کم خلک چې دا عمل کوي د دې دپاره الله جل جلاله په دنیا او په آخرت کې دردناک عذاب تیار کړي. نو دا غلطو عملونو څخه ځان وژغوري، ځان وساتي. بلکې چې کوم اسلامي رسنۍ دي، اسلامي پیجونه دي، اسلامي ایډیانې دي، یا داسې اسلامي چینلونه دي، یا اسلامي ریډیوګانې دي، هغه خپرې کړي، هغه په خلکو کې د هغه اورېدل په کورونو کې رواج کړي چې په خپلو زنانو، په خپلو نارینهو، په خپلو خلکو باندې دین واوري، دین په زده کړي. نو مسلمانانو ته پکار ده چې دغه د مزدورو رسنیانو مقابله وکړي، اسلامي دینی رسنیو ته ترقي ورکړي، په خلکو کې نشر کړي، په خپله هم واوري، په نورو هم واوروي، تر څو د دغه خلکو ته موږ شکست ورکو، ماته ورکو چې کم خلک زموږ په معاشره کې بې حیايي راولي، کم خلک زموږ د معاشرې ځوانان تباهي سره مخامخ کوي، و هغو ته موږ ماته ورکو. نو ټول مسلمانانو ته دا پکار ده چې خپل اسلامي نشریات در هر مسلمان ورسوي، در هر رور خور ورسوي، در هر کور ورسوي. نو محترمو عزتمنو، خپل ځان او خپل ټولنه د دغه بېحیايي فحش ناکاره فلمونو او ډرامو سره وګرځوي، خپل کورونه د دغه شانو څخه لرې کړي، خپل لوڼې او زامن د دغه شانو څخه لرې کړي. هسې نه خدا نخسته چې کم ور او کم نافرمانی په دې فلمونو او ډرامو کې شروع وي، هغه ستا کور ته هم راننوځي. یو ډېر غټ عالم یو ورځ په یو بیان کې ویله چې زه په یو فاتحه کې ناست ولم، یو بابا مړ و، یو سپینږیری مړ و، نو د هغه سپینږیري زوی ناست و، د هغه د زوی یعنې د سپینږیري انمسی رالی لکه شنوټی و، هغه رالی و دا پلار ته وویله چې کاکا بابا به کله سوځو. زه ایک حیران پاته شوم چې دا ماشوم ولې دا وایي چې کاکا بابا به کله سوځو. دا د په د هندي فلمونو کې کتلی دي، دا ماشوم په دماغ کې دا کښېنستلی دي چې څوک مړ سي هغه سوځله کېږي. نو دا ټوله معاشره چې تباه ده، دا د دغه شانو د وجې څخه تباه ده، او هر سړي په دې کې خپله حصه اچولې. نو په دغه فلمو ډرامو، په دا ټیویانو فلمانو کې خو تاسو ته د آخرت ویره نه درشي، تاسې د آخرت څخه لرې کوي، تاسې د دین څخه لرې کوي، تاسې د خپل رب العالمین څخه لرې کوي. نو هر مسلمان ته پکار ده چې خپله هم د دې څخه ځان وژغوري، ځان ځنې وساتي، او د نورو مسلمانانو هم د بچاولو کوشش وکړي، هغه هم د دې شانو څخه لرې کړي، خاص کر خپله اولاده، خپله کورنۍ. والسلام. قطع الحياة بعزة وأمان. قدر منوردونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحي بیان ته واژوست. بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان، وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثير.